د افغان طالبانو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ سخته جګړه رامنځته سوې یا د جګړه کې د سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل سوی دا چې یا د نښته کې څومره مرګ ژوبله رامنځته سوې او بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په نیمروز ولایت کې د ایراني پوله ساتو او طالبانو ترمنځ نښته سوې. د نیمروز ولایت امنیتي سرچینې د طالب ځواکونو او ایراني پوله ساتو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. سیمه ییزې سرچینې هشتې صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دغه نښته د یکشنبې په ورځ د کب پر 14مه د ماپښین له 2 بجو وروسته د نیمروز ولایت د ګودري عبدالرحمن په سیمه کې رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ جګړې په ساعتونو دوام وکړ او دواړو لورو له سپکو او درنو وسلو پکښې کار واخیست. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د طالبانو پر امنیه قومندانۍ هم توغندۍ توغولې دي. تر اوسه پورې د دغې نښتې علت نه دی معلوم. په نیمروز ولایت کې د ایراني پوله ساتو او طالبانو ترمنځ جګړه کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم د دواړو لورو ترمنځ نښتې سوي دي. څه موده مخکې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره سوې وه چې د طالبانو سرحدي ځواکونو نیمروز سره پر پوله یو ایرانی پوله ساتونکی نیولی او ډبولی و. خو وروسته د طالب او ایراني لوړپوړو چارواکو ترمنځ یاده ستونزه حل سوې وه. قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له مشال پریس سره پاته سئ او زموږ همدغه یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.